د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال د دې دستګاه د فعالیدو پیل د خپلې لاسته راوړنو څخه وګڼه او ویل چې اسلامي امارت تل په بیلابیلو برخو کې خلکو ته د غوره خدمتونو وړاندې کولو ته ژمن دی. د هغه په وینا په شمال کې د دې دستګاه فعالیتونه د خلکو لپاره یو حیاتي او بنسټیز ارزښت لري. اسلامي امارت نه یوازې د صحت په بخش کې په هر بخش کې تعهد لري. زموږ د اسلامي امارت ټوله مشران دوی ته د الله اجر عظیم ورکړي چې خصوصا د صحت په بخش کې موږ ته هر وخت لبیک ویلی دی چې موږ څه ستونزه ورسره شریکوو، کومه ستونزه ورته وایو، وخت پر وخت باندې زموږ ستونزو ته رسیدګي کړې ده. ښاغلی شاداب زیاتوي چې دا دستګاه د یو کال لپاره د 250 لیترو وینو د ذخیره کولو ظرفیت لري چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت دغه دستګاه د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو او په شمال زون کې د غوره خدمت کولو په موخه فعاله کړه. دا یو یخچال دی چې په دې کې د پلازما د یو کال لپاره ساتل کیږي او د دې ظرفیت تقریبا 2.5 لیټره ظرفیت لري. دا یو غټه لاسته راوړنه ده خصوصا په ټول افغانستان کې. اولنی زون دی، اولنی ولایت دی چې هغه د مزار دی چې دا ماشینري دلته ابتدا شوله. د بلخ د عامې روغتیا ریاست د وینې بانک مسؤل وایي چې له کلونو وروسته یې داسې یخچال ترلاسه کړی چې پکې سپینه وینه په -10 درجو سانتیګریډ کې ساتل کیږي. د دې د فعالولو سره د زون هیموفیلیا ناروغان، د سوختګي ناروغان او هغه ناروغان چې سپینې وینې ته یا پلازما ته ضرورت لري انشاءالله چې د دې ماشین په واسطه سره به د هغو مشکلات حل شي. د یادونې وړ ده چې پخوا د وینې پلازما د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د وینې بانک کې تر 4 ساعتونو پورې ساتل کېده چې د دې وسیلې په فعالېدو سره خلک نور د وینې ترلاسه کولو لپاره ګرځېدو ته اړتیا نه لري.